ملګرو په سکرین باندې تاسو ته یو ویډیو ښکاري په کوم کې چې ګل چاهت عرف ماویه هغې څه داسې حرکت یعنې څه داسې ویډیو جوړه کړله کوم چې په سوشل میډیا باندې اوس ډېره زیات په تنقید سره روانه ده. که تاسو خیال وي کومه ویډیو چې کړی شوې ده په هغې کې ګل چاهت او د دې کوم بل ملګری چې دی یو بل یې صرف ښکل کړي دي داسې حرکت یې کړلی نو د ټولو نه مخکې خو زه تاسو ته دا ویم د دې سره چې دا کوم بل ملګری دی هغه هم خواجه سرا دی یعنی هغه څه سړی یا بل څوک نه دی هغه هم خواجه سرا دی. هغې نه پس بیا په سوشل میډیا خلکو راغستې دي چې آیا د یو ویډیو راغلی وه په جومات کې هغه هم داسې حرکت کول دې نه پس یې دا ویډیو وکړه نو داسې نه دي کول پکار یعنی که ستاسو یاد وي یو څو میاشتې مخکې یو ویډیو ریکارډ کړی وه په جومات کې نو د هغې د وجې نه هم په سوشل میډیا باندې ډېر زیات په تنقید سره و چې آیا داسې ویډیو د جوړه کړه او په جومات کې ناست دي او داسې شیخان ورسره دي او دا ویډیو دا جوړوي او له مالش یې کوي او داسې خلکو به ویل یعنی که مونږ وګورو د هر شي دوه روخی که څوک وله کم طرف ورکوي هغه ورکولی شي. اوس دا ویډیو دې ریکارډ کړې ده نو د دې نه که اوس ته ښه مطلب علي هغه ترې هم اخیستی شي او که داسې بل طرف ته دې مطلب بوځي هغه هم شي یعنی کم خلکو ته چې کم چیز جوړ کړی دی چې آیا داسې وکړه او داسې وکړه او دا دې نه دي کول پکار نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده ځکه چې ماویه چې کله سعودي عرب ته لاړو هلته چې د هغه سره کم واقعیت کېده د هغې نه پس چې بیا پاکستان ته راغو تبلیغ کې لاړو او کم د خیر ښېګړې کم د دین اسلام سره ریلیټډ کارونه شروع کړل او بیا پسې هم خلک راپاسي هغه نه پرېږدي یعنی یوازې دا نه څه علما چې کوم وو هغه هم په دې باندې ډېر زیات تنقید کړی و ویلی چې آیا په جومات کې داسې ویډیو هغه جوړول نه دي پکار نو زیاتر لکه دا خبره هم ټیک ده ځکه چې اوس په جومات کې ته داسې ویډیوګانې کوي مختلف قسم حرکتونه کوي نو هغه هم پر خلکو باندې ډېر زیات غلط اثر هغه کوي خو لکه اوس دا ویډیو کړی شوی دی نو په دې کې څه دونه غټه خبره خو نه ده چې خلک راپاسېدلي دي په هغې باندې تنقید کوي او ردې بدي او کنځل پسې کوي یعنی هغه په جړه باندې هم اخر شي چې دا پښتانه ماته اخر کنځل ولي کوي نو تاسو ټولو ته یو خواست دی چې داسې رد بد او غلطې خبرې هغه پسې مه کوئ. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي په ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کوئ که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.